درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی د ګلانو لوست وروستۍ برخه ده. پاتې برخه هغه هم فعالیتونه او هغه لغتونه چې تاسو نه ورباندې پوهېدئ هغه به معنا کوو، جملې به ورته جوړوو او یوه به تاسو هم ورته جوړوئ. سمه ده؟ آفرین. ښه درنو زده کوونکو مخکې له دې چې درس شروع کړم نو لومړی له تاسو پوښتم تیر درس څه شی و؟ ګلان و. آفرین. د ګلانو په لوست کې موږ تاسو څه زده کړل؟ ډېر ښه. د ګلانو په لوست کې موږ تاسو د ګلانو په ارزښت خبرې وکړې. آفرین. د ګلانو په تربیه باندې، د هغې په روزنه باندې، د هغې په پالنه باندې، د هغې په ساتنه باندې موږ خبرې وکړې. ترڅنګ مو ورسره د ګلانو په ارزښت باندې چې موږ تاسو سیمو ته، زموږ تاسو کلیو ته، زموږ تاسو کورو ته، زموږ تاسو کوټو ته، زموږ تاسو ټول ټولنیز ژوند ته یې څومره ښکلا ورکړې ده. په دې ټولو مو خبرې وکړې. ورپسې مو هغه ونې چې لومړی غوټۍ یا غوزه، ورپسې ګل او له هغې څخه وروسته میوه کوي، یعنې میوه لرونکي ونې، د هغو د ګلانو په اړه مو هم خبرې وکړې چې زموږ تاسو سیمو کې، زموږ تاسو په ملک کې، زموږ تاسو په هیواد کې ډېرې داسې ونې شته دي چې لومړی غوزه وکړي یا غوټۍ وکړي، له هغې څخه وروسته ګل وکړي او له هغې څخه وروسته پسې میوه کوي. هغه نومونه یې موږ تاسو ولوستل که نه؟ ومو ویل چې هغه کومې ونې دي. سمه ده؟ آفرین. له دې نه وروسته موږ تاسو د ځینو ګلانو نومونه هم واخیستل او تاسو ته مو کورنۍ دنده درکړه چې تاسو به دغه نومونه زده کوئ، ګلان به یې پیدا کوئ که نه؟ او دغه لوست چې و تاسو به په خپلو کتابچو کې سم منظم لیکئ. لیکلی مو دی؟ آفرین درنو زده کوونکو ډېر ښه. بله خبره مو تاسو کړې وه چې کوم لغتونه چې تاسو نه ورباندې پوهېدئ د کتاب په 14 مخکې چې راغلي وو موږ ویلي چې تاسو په خپل کتاب کې په پنسل باندې په نښه کړئ، په خپلو کتابچو کې به یې ولیکئ، وروسته به زه معنا کړم او هغه ته به یوه جمله هم جوړه کړم. کړي مو دي؟ آفرین درنو زده کوونکو ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو راځم فعالیتونو ته. صحیح دی؟ فعالیتونو ته راځم. دغه فعالیتونه خو تر یعنی ډېری ستاسې مربوط دي، ډېری څه چې ټول ستاسې مربوط دي. سمه ده؟ نو هغه لغتونه چې تاسو باید هغه فعالیتونه چې تاسو باید خپله حل کړئ، دا زه تاسو سره یوه مرسته کوم چې تاسو د هغو په حل کې یو څه درته اسانه شي، حل یې درته اسانه شي، تاسو د هغو په حلولو کې له ډېرې ستونزې سره مخ نه شئ. سمه ده؟ آفرین ګرانو زده کوونکو. ګورئ دلته څه ویلي دي. اول زده کوونکي دې متن په لوړ اواز ولولي او بیا دې د ګلانو د ګټو په هکله د هر ګروپ څخه یو تن خبرې وکړي. ګورئ کوم متن چې کتاب کې راغلی و هغه به تاسو په لوړ غږ ولولئ. صحیح ده؟ یا مثال په خپل ګروپ کې وئ په لوړ غږ ولولئ چې تاسو په کومو ګروپو باندې ویشل شوي وئ، مثال یو ګروپ، بل ګروپ، بل ګروپ، بل ګروپ، دا به بیا په خپل منځو کې د درس ولولئ. کله مو چې ولوستلو بیا به ستاسو د هر ګروپ نه یو زده کوونکی د ګلانو د ارزښت په اړه خبرې وکړي. صحیح ده؟ چې ګلان څه ارزښت لري، څومره ګټه لري، کومې ګټې لري، موږ تاسو باید د ګلانو څه ډول ساتنه، څه ډول روزنه وکړو، په دې موږ باید خبرې وکړو. سمه ده؟ آفرین درنو زده کوونکو. له هغې څخه وروسته دویمه پوښتنه چې ده یا دویم فعالیت ستاسو چې دی، لاندې نیمګړې جملې په خپلو کتابچو کې بشپړې کړئ. ګورئ دلته تاسو ته دغه یوه، دوې، درې دانې جملې درکړي دي، خو مګم دلته پکې یوه، دوې، درې، څلور، پنځه، شپږ دانې تش ځایونه یا هم خانهخالۍ راغلي چې دغه تش ځایونه یا خانهخالۍ به تاسو خپله ډکوئ او په کتابچو کې به یې لیکئ. زه به تاسو سره یوازې مرسته کوم. سمه ده؟ آفرین درنو زده کوونکو. ګورئ لومړی څه وایي؟ وایي زموږ په هیواد کې ډول ډول ګلان خانهخالي، نور څه نشته. ورپسې بل وایي په اوسنۍ زمانه کې ډېر هیوادونه له ډول ډول ګلانو څخه په زړه پورې عطرونه او درمل خانهخالي. پوه شوئ؟ له هغې څخه وروسته هر یو یې د زیات ارزښت وړ او د ژوند د چارو په خانهخالي کې ډېر ارزښت خانهخالي. پوه شوئ؟
له هغې څخه وروسته بله څه دي دریم وایي لاندې مفردې کلمې په جمع واړوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. مفردې کلمې درکړي تاسو به د هغو جمع پیدا کوئ په خپلو کتابچو کې به یې لیکئ. سمه ده؟ آفرین درنو زده کوونکو. ښه زه اوس مخکې دی چې دغه فعالیتونه حل کړو په دو باندې کار وکړو نو تاسو به لومړی خپل کتاب ته ورشئ شپږ دېرشم مخ ته درس به سم ووایئ او دغه تش ځایونه چې کوم راغلي د هغوی دپاره مناسبې کلمې پیدا کړئ داسې کلمې چې د هغو استفاده کول په دغو تشو ځایونو کې مناسب وي سم وي او غلط نه وي. سمه ده؟ ښه زه به بیا تاسو ته داسې کلمې پیدا کړم ولیکم تر هغوی کې تختې په مخ باندې چې تاسو هغه په دغو ځایو کې استفاده کوئ او مناسبې راشي. سمه ده؟ آفرین درنو زده کوونکو. ورته ګورئ لیکمه ګورئ زه لیکم جوړوي شي جوړوي. آفرین. بل لیکمه خوشحالي خوشحالي. صحیح دی. بل لیکمه پیدا کیږي شي پیدا کیږي. صحیح دی. بل لیکمه ښکلا ښکلا. بل لیکمه روغتیا. ګورئ روغتیا. بل لیکم درته لري. آفرین چې لري. ګورئ څو کلمې شو تاسو وشمېرئ یوه دوې درې څلور پنځه شپږ. دا شپږ کلمې به موږ تاسو په دغو شپږو تشو ځایونو کې راوړو داسې به یې راوړو چې هر یو په خپل ځای باندې سم او مناسب وي. صحیح دی. آفرین درنو زده کوونکو. ښه ګورئ اوله کې تش ځای کې په اوله خانه کې چې راځي زموږ په هېواد کې ډول ډول ګلان جوړوي صحیح راځي. خوشحالۍ صحیح راځي. پیدا کېږي صحیح راځي. ښکلا صحیح راځي. روغتیا صحیح راځي او که لري صحیح راځي. چې صحیح راځي؟ آفرین. جوړوي سم راځي؟ نه. آفرین. خوشحالۍ سم راځي؟ نه. چې راځي؟ پیدا کېږي. ډېر ښه. چې راغله پیدا کېږي. زموږ په هېواد کې ډول ډول ګلان پیدا کېږي. صحیح دی. آفرین. ښه بله څه راځېږي وایي په اوسنۍ زمانه کې ډېر هېوادونه له ډول ډول ګلانو څخه په زړه پورې عطرونه او درمل جوړوي صحیح راځي. خوشحالۍ صحیح راځي. پیدا کېږي خو مو ولیکلو هلته ښکلا صحیح راځي. روغتیا صحیح راځي او که لري صحیح راځي. چې راځي؟ ووایه آفرین. ډېر ښه. جوړوي. ګورئ په دویمه خانه یا دویم تش ځای کې چې راغلل جوړوي صحیح راځي. ګورئ په اوسنۍ زمانه کې ډېر هېوادونه له ډول ډول ګلانو څخه په زړه پورې عطرونه او درمل جوړوي. پوه شوئ پوه؟ آفرین. ښه دریمه خانه چې دی چې دلته په دو برخه کې ټولې څلور واړه خانه سمې راځي. صحیح ده. اوس راځي چې کوم یوه سمه ده؟ اول هر یوې د زیات ارزښت وړ او د ژوند د چارو په خانه خالي کې ډېر ارزښت خانه خالي. صحیح دی. ګورئ په اوله خانه خالي کې چې راځي هر یوې د زیات ارزښت وړ او د ژوند د چارو په خوشحالۍ کې صحیح راځي. ښکلا کې ډېر صحیح راځي. روغتیا کې لري کې کوم یو؟ آفرین. ښکلا کې د ژوند د چارو په ښکلا او شی بل صحیح راځي بلکې روغتیا. آفرین. چې روغتیا د ژوند د هر یوې د زیات ارزښت وړ او د ژوند د چارو په ښکلا روغتیا. آفرین. خوشحالۍ پنځمه کې خوشحالۍ او لري په شپږمه کې چې ارزښت لري سم راځي. پوه شوئ پوه درنو زده کوونکو چې راغلل؟ ګورئ په اوله خانه خالي کې چې راغلل پیدا کېږي صحیح راځي. زموږ په هېواد کې ډول ډول ګلان پیدا کېږي. په دویمه خانه خالي کې جوړوي صحیح راځي. ګورئ
په اوسنۍ زمانه کې ډېر هیوادونه له ډول ډول ګلانو څخه په زړه پورې عطرونه او درمل جوړوي. په درېیمه خانه خلک چې راځي ورته ګورئ، هر یو یې د زیات ارزښت وړ او د ژوند د چارو په ښکلا صحیح راځي، بلکې روغتیا، ښکلا او روغتیا، ورپسې خوشحالۍ صحیح راځي. د ژوند د چارو په ښکلا، روغتیا او خوشحالۍ کې ډېر په آخر کې بیا څنګه ارزښت صحیح راځي، په ارزښت نه وروسته چې لري صحیح راځي کې ډېر ارزښت لري. پوه شوئ؟ آفرین درنو زده کوونکو. ښه دا به اوس پاکمه، اوس به راشمه هغه لغتونه چې تاسو درکړي دي چې دې به مفرد شکل درکړی، جمع یې ولیکئ، هغه به ولیکو او پیدا به یې کړو. سمه ده. آفرین درنو زده کوونکو. ګورئ دلته لیکلی کشمالی، صحیح دی. موږ تاسو یاګانې لوستې وې، صحیح ده. په دو باندې بحث کړی دی په تېرو صنفونو درسونو کې چې دا مفرده یا ده، ساده یا ده، او د مفرد نومونو لپاره راځي. صحیح ده. ګورئ کشمالی جمع چې دی هلته کتاب کې هم لیکلي کشمالی په کشمالی باندې فقط په یا کې فرق دی. دلته ساده یا ده، دلته یې په څرګنده یا لنډه یا باندې راوړی. کشمالی په کشمالی راځي. صحیح دی. ګورئ زه سیر ته ولیکم، کشمالی په کشمالی باندې راځي. ګورئ کشمالی. پوه شوئ؟ آفرین. بل چې دی زردالو دی. ګورئ یو زردالو، زردالو صحیح دی. په څه شي باندې؟ ګورئ ځینې خلک زردالی په زردالو باندې اړوي. ګورئ دې مفرد شکل زردالی هم راتللی شي. زردالو ځینې بیا زردالی شي، زردالی په زردالو اړوي، زردالو صحیح دی. او زردالو بیا په زردالانو باندې اړوي. صحیح دی. تاسو کتاب کې هم راوړی زردالان صحیح دی. آفرین درنو زده کوونکو. بلې مڼه راوړی. ګورئ مڼه په آ باندې خلاص شوی دی. مڼه جمع چې دی مڼه په مڼې باندې اوړي، په اوږده یا باندې آ په ای اوړي. بل چې دی مالټه دی. مالټه هم په آ خلاص شوی دی، په آ مالټه په چی باندې اوړي؟ په مالټې باندې. مالټه مې وخوړه، مالټې مې وخوړې. صحیح ده. یوه مالټه خوراکه، څو مالټې راته وتله. پوه شوئ؟ آفرین. دا زموږ تاسو د نن ورځې درس و درنو زده کوونکو. ستاسو کورنۍ دنده ده چې دا فعالیتونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ، او دغسې به 5 دانې داسې لغتونه لکه ګورئ کشمالی په کشمالي، زردالی په زردالان، زردالی په زردالو، زردالو په زردالان، مڼه په مڼې، مالټه په مالټې باندې واړوئ. تاسو 5 داسې نورې کلمې پیدا کړئ چې مفرد شکل یې په جمع باندې واړوئ. سمه ده. تر بیا هم پر خدای سپارم. ښې چارې بریالي اوسئ.